د لندن په ماراتان ځغاستلوبه کې د نابینا افغان لوبغاړي ګډون د روانې میاشتې په پای کې د انګلستان په لندن ښار کې د ماراتان لوی سیالۍ کیږي. په دې لوبو کې تر ټولو جالب ګډون د یو افغان لوبغاړي دی چې په دواړو سترګو ړوند دی. ولی محمد حسین خیل افغانستان کې په چاودنه کې په سترګو ړوند شوی او اوس لندن کې ژوند کوي. یو 30 کلن ولی محمد حسین خیل په 2009 زیږدیز کال کې په هلمند کې ټپي شوی و. د هغه دواړه سترګې نشته خو د ورزش په ډګر کې له ډیرو بنا لوبغاړو سره مسابقې کوي. هغه وایي کله چې روغ و د سوکوهنې پیاوړی لوبغاړی و غوښتل چې په نړیوالو میدانونو کې افغانستان ته بریاوې راوړي. حسین خیل که څه هم خپل سترګې له لاسه ورکړي خو ماتې ته غاړه نه ږدي او وایي د افغانستان د بیرغ د رپاند ساتلو لپاره به په هر حالت کې سیالي کوي. هېواد ته د خدمت پر مهال مې دواړه سترګې ړندې شوې او ډېر سخت ټپي شوم. وروسته له هغې ډېر زیات مشکلات سره مخ شوم خو د وطن د مینې احساسات مې دومره نه دي کمزوري چې د هېواد او ولس د خدمت څخه لاس پر سر شم. د لندن ماراتان سیالیو کې له 40 کیلومترو زیات واټن ټاکل شوی. په لوبو کې شاوخوا 4000 لوبغاړي له بېلابېلو هیوادونو برخه لري او تمه ښودل شوې چې دا واټن به په 2.5 ساعتونو کې طی کړل شي. په دغه لوبو کې به له ده پرته نور ټول لوبغاړي بنا وي نو ځکه به د ده مقابله په زړه پورې وي. د لندن په دغه لوبو کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه 40,000 تنه د 240 کیلومتره نه درېدونکي ځغاستې سیالۍ کې به ګډون وکړي. ولی محمد حسین خیل له آره د کابل د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی دی خو تر ټپي کېدو وروسته اوس په لندن کې ژوند کوي. هغه په کابل کې تر 12 ټولګي زده کړې کړي. حسین خیل به د لندن د ماراتان ځغاستلوبو وروسته په 2020 زیږدیز کال کې د انوانګټوس مهمو لوبو کې هم برخه ولري. ژوندی دې وي افغانستان.